अस्सलाम वालेकुम। बल ورځ موږ یو ویډیو جوړ کړل په اکاونټ کریشن باندې په هغه کې ما تاسو سره چې څومره سټیپس او کوم ریکوایرمنټس هغه تاسو سره شیر کړل. بیا په هغه کې تاسو سوالونه کړل دا غي جوابونه هم د سره شیر کوم خو په دې کې لیک شانته کار پاتې وو په دې اکاونټ کې چې کوم دی په دې اکاونټ کې دا کار پاتې وو چې په دې کې ویډیو کال ویریفیکیشن پاتې وو او دا شانته پن ویریفیکیشن پاتې وو. نو ډیر ملګری په هغه نه پوهېدل. نو ما تاسو ته ویلو چې ویډیو کال ویریفیکیشن لپاره موږ ټایم ورکو. اوس په امازون کې دا چینجز راغلي چې اکاونټس خلک ډیر سیوا جوړوي نو ډایرکټ ټایم نه ورکوي د اپوینټمنټ لپاره. هغه تاسو ته ورځ نیمه پس ټایم درکوي بیا موږ خپل ټایم سلیکټ کولی شو. بل د امازون چې کوم ویډیو کال دی هغه موږ ډیر په اسانۍ سره جاین کولی شو. هغه چې کوم جاین ویډیو کال والا اپشن دی په هغه باندې موږ کلیک وکړو او د هغې نه پس به بیا موږ ته هغه کال جاین کال چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلیک کوئ په دې جاین ویډیو کال باندې. نو دا به تاسو سره په بل نیکسټ ونډو کې کولی شي. دا چې په نیکسټ ونډو کې تاسو سره کولی شي نو تاسو به یو ویډیو کال تاسو سره اوپن شي او بس د هغه نماینده به راشي بس تاسو نه دا تپوس وکړي چې تاسو کوم پاسپورټ جمع کړی یا شناختي کارت جمع کړی یا بینک سټیټمنټ جمع کړی هغه تپوس وکړي او هغه ویډیو کال تاسو ویریفای شي. په هغه کې نور څه تپوس نه کوي. بیا د هغې چې کوم ویډیو کال ویریفیکیشن دی که هغه کې تاسو ته څه مشکل راځي تاسو په هغه ټایم نشئ جاین کولی ستاسو ایګزیم یا څه بل پیپر یا نور څه نو تاسو هغه ټایم چې کوم دی لاندې واپس دغه کولی هم شئ. دلته کلیک هیر لیکلی تاسو واپس دا ټایم چینج کولی هم شئ مطلب بل ټایم تاسو کېږدئ او دا کم ټایم چې تاسو ورکلی نو دلته دا تاسو ته لیکلي چې دومره منټس پاتې دي دومره سیکنډس پاتې دي او دومره هاورز او دومره ډیز پاتې دي. نو دا سیکنډس چې کوم دي ستاسو مخې ته لایو رواني دا شانته ټایم ټول لایو شو کېږي چې تاسو سره دومره ټایم پاتې شو. او بیا دغه شانته چې کوم دی پوسټ کارډ دی صحیح ده. په دې کې به زه تاسو ته وښیم پوسټ کارډ کوم راځي موږ ته نو د هغې یو خپل ټریکینګ نمبر ټریکینګ آی ډي دلته لیکل شوي او هغه شان چې کوم هغه راځي په پوسټ آفیس باندې راځي. خو تاسو به په دې کې دا خیال کوئ دا که په پوسټ آفیس راځي یا په ټي سی ایس په داسې سروسز باندې راځي چې کوم کوریر سروسز دي ستاسو په ملک کې نو تاسو به یو خپل نمبر په دې کې ورکړی تاسو به نمبر کولاو ساتئ چې تاسو ته چېرته دغه نه کال کېږي چې ستاسو لیټر راغلی چې تاسو ته په ټایم میلاو شي. او بیا په هغه کې پنی هغه پوسټ کارډ تصویر به تاسو خیم په دواړه سایډ ته په هغه باندې یو ریډ کلر کې پن لیکل شوی هغه به تاسو دلته ورکړئ انټر ویریفیکیشن کوډ چې کوم دی په دې کې به هغه کوډ ولیکئ او سبمټ به کوئ. نو دا یو ایډرس ویریفیکیشن چې کوم دی دا ستاسو وشي. دلته ایډرس ویریفیکیشن وشي ځکه چې هغه موږ ته په ایډرس باندې هغه لیټر را لېږلی نو هغه زموږ ویریفای شي. او دغه شان چې کوم دی د ویډیو کال خبره شوه ویډیو کال چې کوم دی هغه به چې کوم ټیم کې تاسو جاین کوئ نو دا ویډیو کال چې کوم لیکل شوی دا په بلیک کلر کې لیکل شوی او هغه ټایم کې به دا په داسې کلر کې څنګه چې امازون ایرو کې کوم کلر دی امازون لوګو چې کوم ایرو دی اورنج ټایپ کلر چې کوم دی یلو ټایپ هغه شان بشي. او بیا په تاسو هغه باندې جاین کولی شي چې کله ټایم پوره شي هغه باندې کلیک کېږي د ټایم نه مخکې هغه نه کلیک کېږي هغه نه اوپن کېږي. نو که تاسو دا وګورئ دا پن چې کوم ماته راغلی دا ډیلیور شوی هم ماته نه دی. ګور تاسو به دې ته نه ګورئ چې ماته ډیلیور تاسو ماته ډیلیور شوی هم نه دی. امازون دا سټیټس ماته شو کوي چې دلته ډیلیور شي دلته به راشي دا اوس په دې پیس کې دی خو بیا هم ماته دلته را رسېدلی صحیح ده. نو دې خبرو ته به خیال کوئ دا څه مسله نه کوي چې تاسو بیا دې ته انتظار کوئ بس دا ډایرکټ تاسو ورکولی شي څنګه چې زه دلته تاسو مخې ته لیکم او دا زه سبمټ کوم نو چې تاسو ته دې چیزونو پته وي. بل دا دی چې دا تاسو دې ته 3 ځل اپلای کولی شئ صحیح ده. مطلب دا دی دا پن ویریفیکیشن تاسو ته را نشي پن را نشي میلاو نشي نو تاسو پن دپاره واپس هم اپلای کولی شئ واپس هم اپلای چې کله زه دا سبمټ کم که نه دا کوډ ورکم نو ماته به دا ووایي هغه کوډ موږ دلته صحیح ورکو نو مطلب زموږ هغه ایډرس ویریفیکیشن وشو صحیح ده. نو هغه اپشن د دې ځای نه ختم شي ایډرس ویریفیکیشن نه هغه اپشن زموږ سره ختم نو مطلب مې دا دی چې تاسو په دې چیزونو کې ځان مه کنفیوز کوئ دا ډېر سمپل کېږي. اوس زیاتره ملګري دا سوال کړی دی چې زه انډر ایج یم او زه اکاونټ جوړوم د انډر ایج دپاره څه پالیسي نشته. تاسو به داسې کار کوئ چې تاسو کور کې روري پلاري ترزوي څوک یې داسې چې هغې ډاکومنټس برابر دي د هغې په ډیټیل باندې اکاونټ جوړ کړئ. که هغه تاسو سره پاکستان کې د پاکستان نه بهر تاسو د هغې په ډیټیل اکاونټ جوړ کړئ او هغې کې چایلډ اکسس په دویم ایمیل باندې جوړ کړئ او هغه چایلډ اکسس داسې چې هغه ټول اکاونټس تاسو سره کولاویږي. چایلډ اکسس به سره زه ویډیو جوړه کړم چې چایلډ اکسس څنګه جوړیږي. نو مطلب مې دا دی چې په دې چیزونو کې تاسو ځان مه کنفیوز کړئ چې څو پورې ستاسو ډاکومنټس نه وي پوره نو امازون کې اکاونټ مه جوړوئ. بل په امازون کې چې اکاونټ جوړوئ په
خپل صحیح نه پوهېږي د ایکسپرټ سره رابطه کوي ځکه چې بیا په اکاونټ کې داسې مسله وشي چې هغه بیا نه حل کېږي. لکه دلته ما سره ډېر اکاونټس دي اوس د خلکو دي خراب دي. او یو خبر د امیزون یاد ساتئ چې امیزون د سیلر کې چې امیزون کې څوک خرڅول کوي امیزون د هغې لپاره دومره پروا نه کوي څومره چې هغه د کسټمر پروا کوي چې څوک ترې څه اخلي نو د هغې امیزون ډېره پروا کوي. هغه دومره اکاونټس خرابوي چې هغه لږ هم څه وایلیشن وکړي لږ هم څه ایشو راشي هغه اکاونټ ډایرکټ دله خرابوي. په هغه کې به ستاسو پراډکټ هم پراته وي په هغه کې به ستاسو پیسې هم پرتې وي او بیا هم ستاسو امیزون پروا نه کوي. نو چې یو نوی اکاونټ ته جوړی او په هغه کې تا نه کار کلی نه دې څه کلي نو هغوی به امیزون څه پروا وکړي. مطلب یې دا دی چې په دې چیزونو کې لږه ګزاره کوئ لږ احتیاط کوئ او دغه تپوس مه کوئ چې زما ډاکومنټس پوره دی او بینک سټیټمنټ مې شته او بینک سټیټمنټ مې نشته چې نشته بس اکاونټ نه جوړېږي نه به یې جوړوئ. صحیح ده یا مطلب ستاسو سره کارډ نشته یا د سره پاسپورټ نشته په دې دواړو کې سره یو چیز هم نه یا انډر ایج وي نو بیا هم ستاسو نه جوړېږي. صحیح ده بعض ټایم کې چې موږ اکاونټ جوړ کړو هغه ټایم کې خو جوړ شي خو بیا امیزون زموږ د ویریفیکیشن دپاره زموږ نه دا غواړي وایي ته د بجلۍ بیل جمع کړه ستا په نوم یا د وای فای بیل جمع کړه یا دا شانته بل چې کوم د اوبو بیل زموږ چې کوم په نوم باندې کوم بیلونه وي په هغه کې یو بیل جمع کړه نو بیا ستاسو سره هغه هم نه نو هغې سره به بیا څه کوئ نو ښه خبره ده چې تاسو بالکل برابر صحیح سټیټ کې. او اوس کوم کسانو سره اکاونټ نه هغه په امیزون کې کار کولی شي. امیزون کې خو صرف اکاونټ نه دی که نه د اکاونټ نه علاوه په امیزون کې په ډېرو طریقو کار کېږي. تاسو پراډکټ هنټینګ کولی شئ پراډکټ سورسینګ کولی شئ د علي بابا کې پراډکټ کتی شئ دا کوم ټولز مې چې ته ویلې دې ته اکاونټ جوړول ته هېڅ ضرورت نشته په دغه پراډکټ هنټینګ باندې کار کوئ. مطلب دا دی چې دا څومره موږ ووایو نور ټاپکس نو هغه زه د دې وجې اکاونټس او په دې چیزونو کې لا نه یم لګیا ځکه اکاونټس والا ما وروستو کلي په دې وجې دي چې ډېر کسان سره اکاونټ نشته. تاسو به دې کې ځان مه کنفیوز کوئ چې اکاونټ د سره نشته نو دا پراډکټ هنټینګ خو د اکاونټ نه بغیر کېږي دا پراډکټ سورسینګ خو د اکاونټ نه بغیر کېږي. نو برای مهرباني په دغه چیزونو باندې تاسو کار شروع کړئ. ښه خبره ده چې تاسو په دغه باندې کار وکړئ. بل ملګري معلومات کوي نو زما په مردان کې او په پېښور کې فزیکل کلاسز هغه تاسو بیا رابطه کوشئ چې کلاسز کله سټارټ کړي. بلکې چاته د امیزون متعلق څه سروسز پکاري که هغه پراډکټ ټایټل جوړولي ډسکرپشن جوړولي بلټ پوینټس جوړولي یا نور داسې کیورډ یا لیسټ اپټمایزیشن نو سروسز دپاره موږ سره رابطه کولی شئ که تاسو ته پکې څه مشکل راځي یا په سورسینګ کې یا نور داسې چې کوم مشکل تاسو ته امیزون کې راځي یا ستا په اکاونټ کې څه ایشو وي نو تاسو د هغې دپاره رابطه کولی شئ.